دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن در سره ډیره په زړه پورې ویډیو شریکوم. امید لرم چې دغه ویډیو به مو خوښه شي. په افغانستان کې بې شمیره با استعداده ځوانان او پیغلې شتون لري، خو بدبختانه چې افغانستان کلونو راهیسې د پردیو جنګ کې ښکیل دی. یو خوا بې امني او بل خوا افغانستان خلک غربت سره لاس او ګریوان دي. په دغه مشکلاتو حالاتو کې عزیز الله چې د هرات ولایت دی چې یو هماوي ټانک تیاره او نور ریپورټونه یې جوړ کړي دي. کو چیرې دولت دغه شان با استعداده ځوانانو ته پاملرنه وکړي، د دغه ځوانانو لپاره خاص ځای او مالي مرسته وشي، افغانستان ځوانان کولی شي ټکنالوژي برخه کې ډیر کار وکړي. کو تاسو نور هیوادونو ته وګورئ، د نړۍ ټول هیوادونه د دغه شان ځوانانو په لټه کې دي ترڅو خپل هیواد ټکنالوژي برخه کې کار وکړي او خپل هیواد روښانه کړي. خو بدبختانه افغانستان دولتي چارواکي دغه شان با استعداده ځوانانو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د هغوی کلونو راهیسې خواري او ارمانونه په سین لاهو کړي. راځئ چې د عزیز الله څخه یې واورو چې دغه ریپورټونه د کم کارونو وړتیا لري. یک از ربات‌هایی است که اسم از پلنگ سیاه است که دارای قابلیت‌های خیلی زیاد میباشد، مانند یک تیراندازی که در اینجا کار گذاشته شده. بازی مو تصویر رو داریم داخل کامپیوتر که میتونیم بازی تصویر با بازو هدفمون هدیم کنیم. و اینجا شما یک چیزی رو میبینید مثل موشک‌انداز که از طریق از این ما میتونیم موشک‌ها رو برای هلیکوپترهایی که در سطح پایین پرواز کنه و در مناطق مختلف بسازیم. این تانک در مدت 2 ماه با هزینه $500 ساخته شده. این ربات که شما میبینین این داره قابلیت‌های زیادی است که به گونه مثال حمله تیربار و موشک‌انداز، حمله یک زرنشین در صورت تخلیه موشک‌انداز و همچنان قابلیت کنترل از طریق ریموت کنترل تا شاید 2 کیلومتری داره. این رباتی که ما ساختیم یک ربات نمونه که ما مثلا استعداد ساختن همچین ربات داریم. اگر از طرف ارگان‌های دولتی یا از طرف دولت مورد حمایت قرار بگیریم، ما 100% قادر به ساختن یک ربات عالی داریم که بتونه در میدان جنگ به گونه خیلی عالی از طریق ریموت کنترل کار کنه. وسایل سینما ربات‌ها ما از مناطق مانند مثلا بعضی از محل ضایعات که دارای مثلا مردم اونجا وسایل خراب شده میندازن، ما میتونیم از ساده ترین ابزار در دسترس که زمین دوربر خودمون بوده جمع کردیم و موفق به ساختن همچین ربات شدیم. به مسئولین همسایه ها بیشتر کمک کردن. به گونه مثال امیر ربات زمانی که ساخته شد با هزینه $500 که ساخته شد، امیر $500 ما 50% همسایه ها به گونه قرصه و همچنان 50% سر کاکای ما به گونه قرصه از دوربرا گرفته که درصد خیلی کم از اینا را همسایه ها و اقوام مثلا با ما پول به گونه هدیه پول دادن. و از طرف ارگان‌های دولتی، از طرف مقامات بالا که ما چندین بار به اصطلاح رفتیم تا خیلی از مراکز هم رفتیم که برای قبل از اینکه رو ساختش برای پول ازی، اما کسی توجه خاصی نکرد. دوستانو کو ویډیو مو خوښ شوي وي ضرور یې شیر کړئ او د نور ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه لایک کړئ. ډیره مننه. خوشحاله او باد او کامیاب اوسئ.